وای فضرب المثل بمريم انما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين لم تحصنا فرجيهما عن الحرام قبل وبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وای د نبی علیه السلام په ژوند کې وای دی شرمګاوي له حرامو نه ساتلې، شرمګاوي فرجیهما، یعنی د نبی علیه السلام په ژوند کې هم زناوي کولې، د نبی علیه الصلاة والسلام نه مرګ نه وروسته هم زناوي. تاسو د الله ذات قسم می یهودو دومره توهین د ما د تا د پیغمبر د ناموس کړی، هندو کړی، سیک کړی، د دنیا یو کافر راته وخی راته په ګوته یې کړوی د زړه سره وقربانه کنیسه. فمن لا يكون شيعيا لا أخوة بينه وبين شيعي. څوک چې شیعه نه وي نو هغه د تا ورور نسي جوړېدلی او نه به ورور ورته وایې. یوه خبره ښه راته متوجه سه قربانه کنیسه. لاندې په همدغې صفحه کې وایي وحیث ان السني، تا ویل زه سني یم کنه؟ الحمدلله. ليس مسلما، دا وایي مسلمان نه ده. ښه راته متوجه سه قربانه کنیسه. بیا پسې ګرځه، کتاب یې م درته وښودل، نوټ یې کړه در سره. شیعه او سني په اړه ده. شیعه او سني دا چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و دا خبره نه، او دا مسله ډېر وروسته شروع سوې وي، خو زه تاریخ دقیق نه پوهېږم. خو زموږ نبي صلی الله علیه وسلم نه شیعه و نه سني و. سمه ده. او بل سوال بله ورځ تا د یو بل نفر سره بحث کوئ د شیعه او سني په اړه، او داسې چې ما واورېده اکثریت شیعهګان ته کافر بولي. ښه، اوس به راسو دې ځای له اوله سره بیا را شروع کړي، د ټول مؤمنان مسلمانان ورباندې پوهه سي. دا ډېر ملګري دوستان دا فکر کوي چې قاري صاحب دا خبره کوي، او دا ډیره مهمه مسأله ده. عمر جان که ورته متوجه سي کمپیوټر خلاص کړم درته دا ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. زه غواړم په دې چې دغه مسله ډېر په خلاصه شکل نغده، یعنی نغده چغده په لاس باندې درسي نه نه صحیح ده. هغه خبرې ډېر علما خپل نظرونه لري، خو یوه خبره دا ده چې د الازهر پوهنتون کوم فتوا چې ورکړې وه ما واورېده چې موږ په هېڅ وجه نه سوه چې یو مسلمان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله کلمه یې ویلي او په هغه ژبې ویلي او په زړه کې تصدیق کوي، موږ کافر ورته ووایو. نو ډېر شیعهګان ګوره د زړه سره دا د ټولو مسلمانانو همدغه خبره ده، د ټولو مسلمانانو همدغه خبره ده. مسلمان ته یو وار خو یو څوک مسلمان وي، یو وار خو یو څوک کلمه وایي، یو وار خو څوک د کلمې قائل وي. وقربانه کوم کلمه خو قادیانیان هم وایي، کلمه خو یهودیان هم وایي، کلمه خو نصارا هم وایي. خدا کلمه خو وایي، خو کلمه لومړی بخش وایي، دومه قادیانیان خو ټوله وایي، قادیانیان خو ټوله وایي محمد رسول الله. قادیانیان خو ګوري دا کلمه ویل دا داسې نه راځي په روایاتو کې. تاسو د کلمې په اړه باندې ټول روایتونه وګورئ. من قال لا اله الا الله بالصدق وصداقت سره. صداقت څه شی ده؟ صداقت هماغه څه دي چې د اسلام ارکان به مني. دوی اوله سر په همدغه کلمه کې له تا سره اختلاف لري. ته په دې خبرې تا ته وایي ته نه مسلمانېږي په دې کلمه سره تر څو چې د ولایت نه یې قبول کړی، یعنی اشهد ان علی ولی الله دې نه یې ویلی، ته مسلمان نه سې کېدلی. اوس دلته خبره دا ده ودې تر ملوجو ته موږ ټول احترام لرو. او یو بله خبره مه کوه، بله خبره مه کوه. د ما په طبیعت لږ ځان را سره پوه که داسې نه یي بیا قصه سره خرابه سي. یوه خبره خلاصه نه وي بیا بلې خبرې ته منډه واخلي. د الله بندګانو لیک دغه مار کمپیوټر درته خلاص کړو، د الله بنده سي مال یو علمي شخص به هغه ته بیا بلې ته منډه پسې واخلي، بیا بلې ته منډه پسې واخلي. الله بندګانو موږ په تاسو باندې شفقت وکړو. ته اوس همدغه کس چې دا ته ورته مسلمان ورور وایې که دغه کافر درته ویلي و او په لسګونو کتابونه مې درته راواخیستل چې ته سني یې کافر یې مسلمان نه یې، بیا زه خو الحمدلله سني یم. اوس عمر جانه څه شی ویل؟ وایي سني یم مسلمان. ښه د ما دا بل اکاونټ کامره تاسو را خلاصه کړي آپشن قاری صاحب په بخښنې سره واچو نسته اکاونټ.
خبره دلته دا ده د زړه سره الله په ذات قسم موږ د خلقو موږ نفس وختل د موږ څه شي د موږ نفس وختل یو اسلام ته راولو چیرته راولو ښه ګوره د زړه سره د الله په ذات قسم چې د ټولو خلقو ته موږ د خیر اراده لرو زه دې ته حیران پاتې یم چې تاسو د ما خبره را اخلئ د ما خبره زه به تاسې ته د دوی په زرګونو کتابونو په زرګونو علما به درته وښیم چې اهل سنت مسلمانان نه دي دا خبرې ته مو ولې فکر و سوچ نه دا د دوی کتاب ده ورسه ویلي که در سره عمدة المطالب دا د الحاج السيد سیدم ده التقي الطبطبائي القمي دا د دوی لوی سید محقق عالمی ده دې جلد اول ده دې صفحه دا اسکرین زلیک درته غټ کړ 288 نمبر صفحه ده اول جلده وستاسو په دې ځای کې وګورئ وأي أن الإسلام والدين لا يتم إلا بالولاية وأيت مسلمان نسي جوړي دلای د تا دین نسي پوره کېدلای تر څو چې دی أشهد أن عليا ولي الله نه ویلی یو فمن لا يكون شيعيا لا أخوة بينه وبين شيعي څوک چې شیعه نه وي نو هغه د تا ورور نسي جوړېدلی او نه به ورور ورته وایې یوه خبره ښه راته متوجه سه قربانه کنیسه لاندې په همدغې صفحه کې وایي وحیث ان السني تا ویل زه سني یم کنه الحمدلله لیس مسلما دا وایي مسلمان نه ده ښه راته متوجه سه قربانه کنیسم بیا پسې ګرځه کتاب یم درته وښودل نوټ یې کړه در سره لاندې پسې وایي الوجه الثاني أن غير شيعي نور ته پسې ووایه سمه ده څه شی ده کافر ما ویلي دي که ده ویلي دي د سید صاحب ویلي دي د مرجع زه یوه خبره درته وکړم قاري صاحب ته د ستانه ډېر علماوې دي چې هر یو خپل نظر لري دا به یو عالم د التشیع به وي چې ډېر تونراو نفر به وي دا به اصلا زه درته وایم یو بل خبره وکړم دا ممکن علوي وي دا به اصلا دغه د 12 امامو قومي شیرازي 12 امامه دي دا اوس په دنیا کې بل کتاب تریو بل کتاب تفسير كنز الدقائق العالم العارف المير للمفسر الكبير والمحقق دا د دوی لوی مفسر ده لوی محقق عالمي ده تفسير كنز الدقائق وسغوكسه ويعلم دي كتاب الجزء الثاني جلد درسره لیکي دا د موږ خلق چې ټول عمر دوکه کړي یاست خو همدغسې دوکه کړي یاست 240 صفحه ده كنز الدقائق ويعلم أن هذا الخبر يدل بصريحة على كفر أهل السنة وإذا پورته چې کوم روایتونه دي داسې مې وایي درته بیان کړل وایي دا په صراحت سره دلالت کوي په کفر د اهل سنت والجماعت باندې یو دا څوم سو دوم اوس دې ځای ته وګوره یالا بندگانو دا کتاب ده انوار النعمانیه دا دی رئیسة العلماء لوی محدث ده نعمة الله جزائری ده السيد نعمة الله الجزائري ورسته ينوم درته خیر فقط دومره یاد سره وساته کتاب سره نوٹ الانوار النعمانیه دوم جیل 288 صفحه په دې ځای ته وګورئ دلته دی درته لیکي وای ان نبی علیه السلام نه دا روایت وای موږ لرو
چې نواصب به څنګه پیژنې، وایي که دې په علي رضی الله عنه باندې ابوبکر او عمر مخکې کړل دا ناصبي ده. ښه اوس به دلته لاندې راسو. د امام ابو حنیفه رحمه الله وایي اول ناصبي ده. بیا دلته پسې لاندې ورته وګوره په همدغه ځای کې د الله بندګانو زه خو کتابونه د دې دپاره ډېر شیان نه درته ښیم چې بیا د تاسې غوندې خلق چې په کتابونو مطالعه کې معلومات نه لري، په دغه خاطر هم زه ډېر احتیاط مې کړی ده. وایي روى الصدوق في العلل، علل الشرائع د دې شیخ صدوق د دوی لوی محدث ده، دی وایي روایت راوړی ده. ابي عبد الله علیه السلام ته وایي چا ویل چې فی قتل الناصب، ناصبي قتل څنګه ده چې څوک ابوبکر او عمر او عثمان له علي رضی الله عنه مخکې مني. قال حلال الدم، دا حلال الدم ده، لیکن مال ترې راغلا کړي او رایوړي. حلال الدم د چا مرګ حلال ده؟ د کافر که د مسلمان؟ د کافر. چا مرګ روان یو. دا بل کتاب. خو دلته ګوره له ما سره بیخي ډېرې خبرې دي، بیخي دومره شیان را سره دي. دغه ده ګوره چې بیا یې پسې درته ښکاره کړه. انوار النعمانیه د امغه کتاب ده. لاندې نامو ته ګوره، عادي کسیم نه درته ښیم چې یو تعصبګر ملا به وي، دا یې محدثین دي، دا یې عادي ملایان نه دي د زړه سره. العالم العامل والكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله جزائري. دی په دې کتاب کې جزء الثاني دوم جلده همدغه خبره راوړې ده. مالونه یې ځینې غلا کړي، وی وزنی، وینه تویولې درته حلال دي، اوبو کې غر کړي وغیره وغیره. او ټول روایتونه بسند صحیح روایتونه دي. د الله بنده د ملا خبره نه ده، د امام صادق علیه السلام قلت لابي عبد الله علیه السلام، د ملا خبره نه ده د زړه سره. او کله وخت زه یو کتاب درته پیش کوم، ګوره په دې ځای کې دغه دې ځای ته وګورئ. الدلائل في شرح منتخب المسائل. ګوره دې ځای ته وګوره د زړه سره. دا یې ملا نه دی، دا یې د دوی سید الطائفه، سردار د 12 امامه وشیو. دا اوس په افغانستان، پاکستان، ایران په دې منطقو کې دي، دې ته 12 امامه وایي. دا یې سردار د دې، دا لاندې خپله ټاپه ده پسې، او د دې جزء الرابع ده. او په همدغه ځای کې دغه خبره کوي. الوجه الثاني چې له شیانه بغیر چې بل څوک ده، دا مسلمان نه ده. او په دې کې وایي هیڅ حرمت نسته چې له شیانه بغیر چې له شیانه بغیر دا ټول خلق وایي کافر دي. اوس که په دې ځای کې نورې خبرې درته دا ده پسې ګوره. دا امام خمیني صاحب محترم ده، دا دغه خپل کتاب ده تاریخ امام خمیني. په همدغه ځای کې دغه خبره تاسې وګورئ چې په صحابه باندې لعنت وایي، په معاویه رضی الله عنه باندې لعنت وایي، او د هغوی منونکي ټول جهنمیان بولي. و دې زړه سره دا که زه تا ته پیش کوم، قسم په خدای کې ثبات هم پای ته ورسېږي. بیا یوازې یوه خبره دا ده، یوه خبره زه تا ته دا وکړم، هر شی سره چې مخامخ سي ته ورته ووایه، ورته د ابوبکر او د عمر په شان کې ته څه وایې. د دې سیاده درته وایي دا مرتد سوي دي، دا کافران سوي دي. او دا د وګوره چې دا خبره هم په کامره مې غټه کړه، عمر جان چې دغه ورور ته هغه خپلې شرعي هغه غاړې ورباندې خلاص کړو، نور زموږ خبره له چا سره نسته. د زړه سره ورته غوږ شه. دا كتاب ده شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور، العلامة الحاج مرزا أبي الفضل الطهراني، دي جزء الثاني دوم جلد ده. فدي زي كي وګوره، فدي زي كي وګوره د زړه سره بالحديث الصحيح. ویني که نه ویني دا ورور څه شی نوم یې و؟ منام مایک اخلاص ساته منان صاحب قاری صاحب تاسو سره لګیا ده. قطعي الصدور المنقول في كتب الإمامية مستفيضا بل متواترا. متواتر
یعنی څه شک او شبهه پکې نه وي. داسې روایتونه د 12 امامو په کتابونو کې ان صادق عليه السلام امام صادق عليه السلام قال وی لما مات رسول الله ارتد الناس الا ثلاثه. کله چې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو ټول صحابه ټول امهات المؤمنین وی مرتد سول، یوازې 3 کسان نه دي مرتد شوي. روایت مخکې مې درته ښکاره کړل چې روایت بالحد صحیح قطعي الصدور متواتر الا 4 سلمان وابو ذر والمقداد وحذيفه ټول 1,000 صحابه وی ټول مرتد سول. امهات المؤمنین ټول مرتد سول. و دې الله بنده کنه پوهیږي ورته پوهه میکړه، لیکن داسې مکه ویا سیدی ابن عابدین الشامی رحمه الله تر فتوا لاندې راسي دا د احناف 400 کاله مخکې عالم تیر سوی ده. هغه بیا بل خبره کې هغه کوم یوزر تخکاره کړه څوک شوی دغه خلقو ته کافر نه وای، دا وی خپل کافر ده. خو د یو مسلمان کافر ویل ډیر اسانه خبره نه ده. دا یو یعنی یو مسلمان تم کافر نه سی ویلای کنه نه مسوي چې هیڅ مسلمان ته موږ کافر وای په هیڅ رقم. امام صادق علیه السلام سوی ویو لو کڅلور وزره کم وزیر صحابه ټول مرتد سول کافر سول. دا څه شي خود هغه د خپل کاری غلې شه هغه وایم د خپل مشکل او د خپل کفر د چې مسلمان ته نه کافر وای. خو امام صادق ګوره دا املا نه ده، د دوی په 12 امامو کې د دوی شپږم امام ده. یو اوس یو بل خبر زته تا وکړم بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې خو به ان شاء الله غیرت درځي. ښه یو دقیقه زه چیلنج ورکوم د دې ټولو ملایانو ته، سراج سیدا تفسیر دی دا 12,500 کاله کم و زیات 1200 کاله مخکې دا تفسیر لیکلی سوی ده، یعنی 1000 کاله مخکې دا تفسیر لیکلی سوی ده من اعلام قرن الثالث الهجري، یعنی 1200 کاله مخکې دا تفسیر لیکلی سوی تفسیر القمی. دا بعضې خلک وایي قاري صاحب دا پیتنه جوړه کړې ده، نه تاسو ته په ذهن کې در کړي دي چې شیعه ده او سني 1200 کاله خو به د ما عمر نه ګوره. دا کتاب دلته قاری شفیع الله مؤمن دا ز خپله دا ورسې وي ګورئ دا څوم تفسیر ده جلد الثالث ده، لیکن سورة التحریم ته چې ورسئ دی آیات تفسیر کې ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. په دې ځای کې تاسو وګورئ دوستانو علي ابن ابراهیم دغه روایت راوړی ده وای فخانتاهما قسم کی ویلدین مراد فاحشتوب ده یعنی زنا ده، یعنی عائشه رضی الله عنها دی رسول الله بی دی وای زنا کړي و العیاذ بالله وای ولا یقیمن الحد على فلانه. کله چې د مو مهدی راسي نو حد به عائشه رضی الله باندې جاری کړي فيما اتت في طريق البصره وكان فلان يحبها. اعلان دي دلته دغه حوالی ورکړي دي کتابونو ور طلحه رضی الله عنه سدي جنگي جمل کې سودی راغلل د بصری په طرف باندې نو عائشه اوس دا یو کتاب نه دلته په صراحت سره درته وایي چې د بل ملا د کتاب لیکلی ده. خو دی الله بندگانو په والله بالله دي تاسو په حال باندې د سړي خو ابديږي. قاری صاحب ته دې ځای ته وګوره یو دقیقه یو د صبر محدث نن څه بلې د تلوار د ځان پوي کې بحث کې بحار الانوار دا دلته ورته وګوره د زړه سره بحار الانوار دا خپل ټاپه ده. ګوره العالم العلامه الحجه فخر الامه شيخ الاسلام مولى شيخ محمد باقر المجلسي د دې درويستم جلده په دې کې څه وایي په صراحت سره وایي اقول دې ځای کې وګوره قوله تعالى ضرب الله مثلا اقول وایي زوایم وایي په هیڅ هغه لیدونکي ناقد باندې او په پوهه انسان باندې دا خبره پټه نه وي چې په دې آیاتونو کې تصریح بلکې تعریض نه ده بلکې تصریح ده بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما چې د رسول الله دا دوه بیبیانې کافری او منافقی او مرتدی ولي څوک حفصه رضی الله عنها عائشه. الله بنده اوس قرآن کې رب وایي چې د نبی علیه السلام بیبیانې د ټول امت مورانې دي او د دوی دلته محدثین دي. دې الله بنده محدثین دي عادي ملایان نه دي دا بلاوي. الله دې وکړي چې اوس نو دا سمه ده او
ډېره مننه د دې معلوماته. زه ډېر خوشحاله شوم چې دا معلومات مې ولیدله او یو لږ ډېر پوه شوم. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. زه یوه خبره به بله درته وکړم. الله په ذات مې دې قسم وي، ګورئ مسلمانانو، په خپل دین او ایمان او عقیده مو غیرت وکړئ. یا الله په ذات قسم درته کوم، دا ګوره د دې ملایانو کتابونه ګوري د زړه سرونو په والله چې په څه زه خبر یم تاسې خبر سئ. داسې کارونه به مو کړي چې تاریخ به بیا جوړوئ. خو دا ښه داسې نه یاست خبر او ځانونه نه خبروئ. دا د دغه ژوند خوند درکوي. دا یې ګوره کتاب لیکلی، دغه عالم لیکلی ده، ښه ده اوس مردار سوی ده. خیانة عائشة کتاب لیکلی ده، خیانة عائشة بین الاستحالة والواقع. د عائشې رضی الله په خیانت باندې کتاب لیکلی چې دا ښځه فاحشه ښځه وه، العیاذ بالله. الله اکبر. د دې کتاب 2 صفحه ده، دا پاس ورته وګور 2 صفحه. د دې کتاب د صفحې سرته چې راسو وایي فضرب المثل بمريم إنما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم اللتين لم تحصنا فرجيهما عن الحرام قبل وبعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدي نبي عليه السلام بزون كي ويدي شرمقاوي لحرام ونساتلي شرمقاوي فرجيهما، يعني د نبی علیه السلام په ژوند کې مزناوي کولې، د نبی علیه الصلاة والسلام نه مرګ نه وروسته یې مزناوي. تاسو د الله ذات قسم می یهودو دومره توهین د ما د تا د پیغمبر د ناموس کړی، هندو کړی، سیک کړی، د دنیا یو کافر راته وخی راته په ګوته یې کړوی د زړه سره و قربانه کلیسه. الله اوس که نور درته رامخکې کومه نور پسې درته رامخکې کړم، نور 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 والله دلته به ناست یې زاړې بسې دا له څه حال سره زه مخامخ یم څه شی اورم. دا خو ټول اسناد دی په واضح سره مشر روښانه شوه. نو قاري صاحب یو بل سوال لرم. سوال مې دا دی چې قاري صاحب د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول صحابه به موږ منو او خلفای راشدین هم همدارنګه. نو دا اختلاف چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت علی کرم الله وجهه هغه خلافت ونه مني، دا به په څنګه دا به یو تفصیلي بحث دی زړه سره. هغه کوم زه په دې اړه باندې ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې دي د معاویه رضی الله عنه په اړه باندې. والشیا اعتراض په دې کې چې معاویه رضی الله عنه د اهل بیت سره خیانت کړی ده او حالا کې د جنت 2 سردارانو بیعت ورسره کړی ده. اوس که موږ تاسو ووایو چې د معاویه رضی الله عنه خلافت زه نه منم، نو دا امام حسن علیه السلام نه منلی. امام حسن علیه السلام بیعت ورسره کړی، امام حسین علیه السلام ورسره بیعت کړی ده او د دوی په ژوند او زندگی کې د خوشحالي ژوند او هدیې به ورکولې، ګفټونه به یې ورکول او حتی چې معاویه رضی الله عنه فارس الحسین علیه السلام ورباندې خفه کېږي، دعا ورته کوي، د رحمت دعا ورته کوي. کله چې امام حسن علیه السلام په مدائن کې شیو په چاکوګانو باندې ووهل، د دوی کتاب د تر ټولو معتبر کتاب ده، کتاب احتجاج الطبرسي 2 جلد 10 صفحه ده. هغه حواله د ما په ذهن کې ده. په همدغه کتاب د طبرسي په همدغه کتاب 2 جلد 10 صفحه کې وای امام حسن علیه السلام وای والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء يزعمون انهم لي شیعه. د ما دی وای قسم په الله چې دا څوک د ما د ځانونه شاعر ابو معاویه رضی الله تر غره ته بهتر ده. خو له دوی نه د خپل تاریخ پټ کړی نه، له دوی نه خپل تاریخ پټ کړی ده. دوی وایي چې معاویه رضی الله عنه ظلم کړی ده. نو امام حسن علیه السلام چې له ظالم سره درېدل د له ظالم سره ودرېدل ظلم ده کنه ده؟ تا ته وایم ظلم ده کنه؟ بشک. نو څنګه دا امکان لري چې دوی یو معصوم امام معصوم ورته وایي دوی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ریحانه المصطفى هغه د یو ظالم او منافق لبل سره ودرېږي او بیعت ورسره وکړي او دا بیعت هم د دوی په کتابونو کې ثابت ته خو دوی خپل عوامو ته دوی هغهګانې نه ښکاره کوي. دا ټول ستا دلته له ما سره که ضرورت شو قاري صاحب زما سوال دا و چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د حضرت علی خلافت ونه مني. دلته دا نه د خلافت مسأله نه ده، هلته د معاویه رضی الله عنه د دوی په کتابونو کې لا راځي. د موږ په کتابونو کې تاسې البدایه والنهایه وګورئ،
نور کتابونه د مسلمانانو وګوري او د دوی کتابونه وګوري، هلته معاویه رضی الله عنه په صراحت سره ورته وایي چې ای علي، یو عثمان ابن عفان قاتلین ما ته حواله کړه، نور زه بیعت در سره کومه، ته له ما نه په اسلام کې مخکې افضل هم یې را باندې د رسول الله قریب هم یې، دا ثابته خبره ده. او خپله امام علي دغه کتاب د نهج البلاغه زه درته ښکاره کړم. امام علي دا د دوی کتاب د نهج البلاغه ورته وایي د علي رضی الله عنه ته منسوب کتاب ده. چاته؟ علي رضی الله عنه ته منسوب کتاب ده. تاسو وګورئ د امام علي رضی الله عنه په دې خطبه کې نهج البلاغه 392 صفحه ده، و دې کې څه وایي؟ وایي والظاهر ان ربنا واحد، وایي ظاهره خبره دا ده چې د ما او د معاویه رضی الله عنه رب یو ده، ونبينا واحد او دموږ نبی یو ده، ودعوتنا في الاسلام واحده، دموږ دعوه په اسلام کې یو ده، لا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا، موږ له دوی نه په ایمان کې زیات نه یو او دوی له موږ نه په ایمان کې زیات نه دي. الامر واحد، یو کار د دموږ په منځ کې، الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، دموږ اختلاف د عثمان رضی الله عنه په قاتلینو کې د په خلافت کې علي رضی الله عنه خپل ویل چې دموږ مخالفت په خلافت باندې نه ده، نه مو په امامت، بلکې د معاویه رضی الله عنه اختلاف چې لما سره دغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د قاتلینو په باره کې او د هغه د وینو په باره کې ده، او دی وایي چې موږ له دې نه بیزاره. سمه ده، ډېره مننه. بس پوه شوم، مننه. اللهم ما تاسې هر څوک یې ګور د زړه سره، ما دا بعضې ملګرو ته ویلي دي دا څوک چې له موږ سره مخالفت کوي یا یو خبر او بله خبره کوي، دې ته وایو چې تاسې موږ وڅارئ، هر کتاب حواله چې زه درکړم ورسه ویې ګوره، و ما باندې د حق دا ده چې زه له ما نه کتاب وغواړې او زه د کتاب حواله. اوس ګوره زه تا ته یو بله خبره کوم، ډېر ملګري په ما انتقاد کوي چې د صحابو توهین کوونکو ته یا د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین کوونکو ته ولې کافر وایې؟ یې تا نوم څه شی ده؟ منان دې نوم ده؟ منان دی. عبد المنان، منان ځان ته مه وایه، عبد المنان وایه. ښه، عبد المنان صاحب د زړه سره د تاسې اوس همدغه موبایل خراب سي او زه مستري یمه در جوړومې، تاسې ما ته راسي چې راته وایې چې قاري صاحب دا موبایل مې نه چالو کېږي، دا را جوړ کړه، او ولې نه چالو کېږي؟ زه به درته وایم چې په دې کې دا ځای خراب ده، دا ځای خراب ده، دا ځای خراب ده، دا ځای خراب. ما چې کله د دې موبایل خرابي درته په ګوته کړه، اوس ته په ما دا اعتراض کولی شې چې دا موبایل تا را خراب کو؟ نه نه مس وایي. ما څه شی تا ته په ګوته کړل؟ تا مشکلات دې په ګوته کړه چې دا ځای دا ځای دا ځای خرابي مې درته په ګوته کړه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او توهین کوونکو ته ما کافر نه دی ویلي، د رسول الله د امهات المؤمنین او توهین کوونکو ته ما کافر نه دی ویلي، بلکې د دوی کفر مې درته په ګوته کړی. سم ده سم ده، ومن منل قاري صاحب ټول شی به مې منل، ما کله بله خبره کړې، خو نه ما فقط دغه سوال راته و چې ته ما لایف وکړی، خو په تشریحاتو کې یا په جزئیات کې یو ستا خبره مې واورېده، بل شی مې واورېدلی نه وه. نو اوس چې دې په جزئیات کې ټول شی راته وشول، بس ما ومنل ټوله خبره، ما زه هیڅ اعتراض نه لرم، فقط دغه شی چې دې راته ومنل بس ټول خبره ده.